ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ولسونو ژبه وه، خو دا ژبه طالبانو غوڅه کړه. ملي رادیو تلویزیون د افغانستان یو ملي نهاد اوس د هیبتي ځناورانو په ملاتړ یو پنجابی نهاد نه جوړ شوی ده. ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو ولسونو د ټولو قومونو غږ و، دا غږ طالبانو بند که. اوس دې ته موږ ملي نسو ویلی. د طالبانو د پنجاب په ګټه باندې شپه ورځ فعالیتونه کوه. د میټا کمپنۍ یا د فیسبوک د ادارې لخوا نه د دغو پاڼو بندېدل زبردست او بهترین کار سوی. دا اوس د فیسبوک کمپنۍ په انسټاګرام یا په فیسبوک د یو ټول پوښتنه په لار باندې واچوئ، تاسو وګورئ په 100.99% د افغانستان ولسونه به ټول وروره دا رایه ورکوي چې بهترین او فوقالعاده کار سوی. دا دومره بخیلان ځناوران دي چې حتی د ملي رادیو تلویزیون هغه لوګو دوی نشو زغملی، وایي چې په هغو کې دا 3 رنګونه وو، دا 3 مقدس رنګونه چې د افغانانو په زړونو کې ځای لري. دا 3 رنګونه د دغه 3 رنګونو په خاطر یې هغه لوګو راواخیسته، هغه یې بدله کړه. موږ همداسې غواړو د ټویټر نه د فیسبوک نه یا د نورو ټولنیزو رسنیو نه چې هغوی هم بنده کړي، هغوی هم بنده کړي. او که هغو په دې باندې وایي چې د بیان ازادي راسي ولسونو ته وروره یو ټول پوښتنه په د خپل پاڼو باندې دې وکړي چې آیا دا پاڼه موږ بنده کړې بېرته خلاص وکړو که نه. 99.99% ولسونه به په دې باندې خوښي ښکاره کوي او موږ ټولو باندې خوښ یو، خوشحال یو. ډېر ښه کار سوی ده. که نورې پاڼې هم د دې ځناورانو وي، هغه هم بار راپورټ کوي چې هغه هم بند شي. بس ولې دوی خو د پنجاب هغه ګوډاګیان دي چې هغو د پاکستان ټول لارویو ته اجازه ورکوي د افغانستان د هر کنج و کنار ته ځانونه ورسوي. د هر جنه هر رقم غواړئ د افغانستان معدنونه باسئ، ذخایر باسئ، که غلا کوئ او که هر څه کوئ ورو د دې خاورې نه کوئ. په تورخم په غلام خان او په سپین بولدک باندې مریضان د پاسپورټو سره نه پرېږدي، خو دوی وایي موږ د افغانستان په سرحداتو نورې لارې جوړو. د څه په خاطر جوړوئ؟ لارې خو د تورخم ده چې خلک پرې نه پرېږدي. نو دا نورې پټې لارې څه دپاره دي؟ د همدې دپاره دي چې وسلې پرې وباسي، ټانګونه پرې باندې وباسي، د کباړ په نامه باندې وباسي، معدنیات وباسي، چتراش وباسي. د افغانستان غارت روان ده، د افغانستان غلا روان ده، د افغانستان نه وروره انتهایی خیانت روان ده. وروره هیبتي ځناوران په دې باندې وروره سترګې پټوي. د 10,000 روپو د $1 میلیون شی وروره ویسي، دوی ته وروره $10 ورکوي. د $1 میلیون شی ویسي دوی ته زر. دا اوس د افغانستان ټول معدنونو باندې بېغمه د پنجابیانو تسلط او هغه ځایو ته ځو ته اجازه نه لرو چې د خاورې مالکان یې خو دوی اجازه لري بېغمه وړي. څوک به یې مخه ونیسي؟ ولې طالبانو د مشرانو کورنۍ هلته دي چې څه ورته د ISI له خوا نه فرمان راځي همغسې کوي. زنده باد افغانستان.